په پیل کې د خبرونو سرټکي. په کونړ ولایت کې د ځنګلونو د پراختیا او د حیاتي واش د ساتنې لپاره هڅې. د مسکو په شپږمه مشورتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر او د مل پلاوي ګډون. او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر لخوا د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د فلسطین دولت پر جوړولو ټینګار. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د میزان 12مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص د چاپیریال وضعیت د څېړنې په موخه کونړ ولایت ته سفر وکړ. ښاغلي خالقي د دغه ولایت له والي مولوي قدرت الله ابو حمزه سره په لیدنه کې ویل چې دغه اداره هڅه کوي چې د نړیوالو مرستندویه مؤسسو پام د ځنګلونو پراختیا، د ځنګلونو د ساتنې او نورو برخو ته راواړوي. د ښوونکي د ورځې له لمانځلو سره سم د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې د ښوونکي په نوم یو څلور لاری جوړ او د استاد یا ښوونکي په نوم ونومول سو. دغه څلور لاري د پل عالم ښاروالۍ لخوا د 1 میلیون افغانیو په لګښت د استادانو له خدمتونو څخه په مننې جوړ سوی. لوګر والي د یادې څلور لارې د نومولو له امله ټولو ښوونکو ته مبارکي ویل او د ښار په ښکلا کې مهم وبلل. دغه څلور لارې د کابل ګردیز پر عمومي سړک د روخت بازار ته څیرمه د 10 مترو په لوړوالي جوړ سوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي په مشري او پلاوی د روسیې فدراسیون په رسمي بلنه د افغانستان په اړه د مسکو د مشورتي فورم په شپږمه غونډه کې د ګډون په موخه مسکو ته ولاړ. ټاکل شوې ده د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګي لاروف سره د جمعې په ورځ خبرې وکړي. او په پای کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل ابن فرحان د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د فلسطیني دولت پر جوړولو ټینګار وکړ. ابن فرحان په یوه مقاله کې چې په فینانشل ټایمز ورځپاڼه کې خپره سوې ویلي چې هیواد باید د فلسطیني دولت تر جوړېدو مخکې له اسرائیلو سره ډیپلوماتیکي اړیکې ونه پالي او زیاته کړه چې سعودي عربستان په دوامداره توګه هڅه کوي چې ختیځ بیت المقدس د فلسطیني دولت په توګه جوړ کړي. له ملتیا مو مننه.